یو عالم وی زما په وو خبرو کې شک او د هر چا نه مې دا پوښتنه کوله خو چاره له صحیح جواب نه راکاوه. بشتره مې واغستو، سفر مې شروع کو. د 2 میاشتو سفر مې وکړو او یو ځګین ته ورسېدم. هلته مې د ماسپښین لمونځ وکړو. د یو عالم سره مې ملاقات وشو. نو هغه عالم چې زه ولیدم نو ما ته یې ویل چې ډېر سخت پریشانه ښکاري. ما ورته وویل چې وو خبرو را روان کړی یم، دې وو خبرو او دې ځای ته راورسولم. ویل هغه خبرې مې هغه ته ذکر کړي. ویل هغه راته وویل چې لقد سقطت علی الخبیر، یقینا تا د یو ماهر کس سره ملاقات وکړو. ته پوښتنه کوه، زه به تاله ستا د سوالونو جوابونه در کوم. هغه اووه خبرې هغه ته ما ذکر کړي. دا اووه خبرې عزتمندو مسلمانانو ډېرې ضروري خبرې دي. په دې اووه خبرو چې موږ او تاسې مسلمانان عمل وکړو نو یقینا د دنیا او د آخرت ډېره لوی ذریعه ده زما او ستا دپاره. هغه اووه خبرې دا وي. اولنی تپوس ویل زما دا دی سوال، ما اسقل من السماوات والارض، چې د دې ځمکه او د اسمان دا خو ډېر ګرانه الله سبحانه وتعالی پیدا کړي، د دې نه دروند بل څه څیز شته دی. دویم ما اوسع من الارض، دا ځمکه یقینا ډېره پراخه ده او د دې نه په پراختیا کې بل یو څیز شته دی. ما اغنا من البحر، سمندر په اوبو باندې ډېر زیات موړ دی، د دې نه زیات موړ بل څه څیز شته دی یا څوک شته. څلورم نمبر ما اذل من الیتیم، د یتیم نه څوک زیاته ذلیله شته دی. پنځم نمبر ما اقصى من الحجر، د کاڼي نه کلک یو څیز دی. او ما ابرد من الثلج، شپږم نمبر د واوره چې کوم ده دا ډېره یخه ده، د واورې نه یخ څه څیز دی. اوم نمبر ما اشد حرارة من النار، د اور نه ګرم څه شی شته. دا اووه سوالونه یې په هغه عالم باندې وکړو. مولوي صاحب ورته ویل هېڅ باک نشته دی، ته تپوس کوه زه به جواب در کوم. هغه ورته ویل اولنی سوال دی ما اسقل من السماوات والارض، د ځمکې او د اسمان نه دروند څه څیز شته دی. ویل مولوي صاحب ورته ویل چې ویل چې څه څیز؟ ویل چې البهتان علی البری، په یو پاک سړي باندې بهتان لګول، په هغه باندې عیب لګول، بهتان لګول. دا دی پاک سړي ته داسې چې د دې ځمکو د اسمانونو نه زیات دروني په ده باندې دا بود چې ته یو مسلمان باندې یو مسلمان تهمت ولګوي، بهتان پې ولګوي، دا دته د دنیا نه هم دروني دا بود. ځکه چې یو پاک انسان یو پاک په هغه کې یو عمل نه یو څوک بهتان نه لګوي. ویل دویم نمبر ما اوسع من الارض، دا ځمکه یقینا ډېره پراخه ده او ډېره کولاو چې کوم د الله سبحانه وتعالی پیدا کړله. ویل د دې نه پراخه بل څه شی شته دی؟ ویل او شته دی. ویل څه څیز دی؟ ویل اسلام. اسلام یقینا دا ډېر زیات پراخه دی. که یو هلک یې مطالعه کړي نو هغه وایي چې دا اسلام ټول ماته جوړ شوی دی، د هلک دپاره پکې دومره احکامات دي. که یو بوډا یې مطالعه کړي نو بوډا وایي چې دا دین ټول زما لپاره نازل شوی دی. که یوه زنانه یې مطالعه کړي نو زنانه به دا وایي چې دا دین ټول زما لپاره نازل شوی. د هر یو انسان دپاره په دې دین کې احکامات دومره ډېر نازل شوي دي، دومره پراخه دی دا دین اسلام. ویل چې د ځمکې نه پراخه هم یو څیز ته دی چې هغه اسلام دی. ویل دریم نمبر سوال مولوي صاحب دا چې ما اغنا من البحر، د دریاب په اوبو باندې ډېر زیات موړ دی او ډېر زیات غني دی. د دې نه زیات غني بل څوک شته دی؟ بل څه شي شته دی؟ ویل ویل څه څیز؟ ویل قلب غنیا علی القناعة، هغه زړه چې الله سبحانه وتعالی په قناعت باندې غني کړی، په خپله حصه باندې صبر کوي. بس الله سبحانه وتعالی څه ورکړي دي په هغې باندې دی صبر کوي، په هغې باندې شکر ادا کوي د الله سبحانه وتعالی. ویل هغه زړه قلب غنی علی القناعة. څلورم نمبر سوال مولوي صاحب ویل دا دی ما اذل من الیتیم، یتیم یقینا ډېر زیات ذلیل دی، خلک یې وهیم، کنځلې مو ورته کوي، ردې بدې مو ورته وایي، د سر سوری نه په ډېر بد حالت کې چې د یتیم نه زیات څوک ذلیله شته دی. ویل ده ورته مولوي صاحب چې او شته چې څوک و؟ ویل چې النمام عند المقابله، د دوه سړو په خپل منځ کې اختلافات دي او دریم سړی پکې شیطانت کوي، د یو خبره یو ته وړي، د بل خبره بل ته وړي. او دا دواړه سړي ته قدرېمګړه سړی راوړي دا کوم چې شیطانت کې دا راولي او ویې او ورته ووایي چې لکه ته ولې زمونږ دا خبرې یو بل ته پاش کوي، دا وړې راوړې دا چغلي ولې کوي. وایي په دې حالت کې د انسان داسې خړې سترګې پاتې شي، ښکته سر یې ښکته نیولی، وایي داسې ذلیله په دغه ټایم کې دی ولاړ وي که نه چې د یتیم نه هم دا زیات ذلیله وي. بالکل رښتیا دي ویل. ویل پنځم نمبر سوال
ما اقصى من الحجر دا کاڼي نه کلک څه شي شته په دنیا کې کمر یقینا ډېر کلک دي د دې نه کلک څه شي شته او تل وو تل څه شي والقلب کافر کافر سړي زړه د کافر سړي زړه دا د کمر نه هم ډېر زیات سخت بل شپږم نمبر ما ابردو من السل د واورې نه یخ څه شي دی څه شي ستره واورې یقینا ډېره یخه ده ویل او د واورې نه یخ څه شي ستره ویل څه ویل چې ستا یو دوست دی او ستا په یو خدمت راشي او هغه خدمت کولی شي او ته ورته وي او هغه خدمت ونه کړي نو د دې دوست نه به دې دا زړه وایي داسې یخ شي که نه د واورې نه به هم څه یوه وایي ستا د دوستمن نه یخ شي چې کله هغه ستا خدمت کولی شي او وی نه کړي ویل بلکل دې رښتیا ویل اووم نمبر ما اشد حرارة من النار د اور نه ګرم څه څیز دی اور یقینا ډېر زیات ګرم دی خو د اور نه ګرم څه څیز ته په دنیا کې ویل وشته دی ویل څه شی ویل کینهګر کس کینهګر انسان چې نه ده د اور نه چې کوم دی ډېره زیاته ګرمه زموږ علما وایي د کینهګر سړي مخ دا هم تور وي او د ده دا زړه چې کوم دی دا سوی نو دا اووه قسمه سوالونه چې کوم دی دې عالم دغه مولوي صاحب نه وکړو نو په دې کې چې دا کوم دغه دي په دې باندې موږ او تاسو مسلمانان ته پکار چې موږ پې عمل وکړو اول نمبر هغه سوال چې ما اسقل من السماوات والارض البهتان على البري په پاک سړي باندې چې ته بهتان ولګې د دې عمل کې موږ مسلمانان ډېر زیات اخته یو اکثر په یو مسلمان کې یو عمل نه برناخه په الزام ولګوي خلک بهتان پرې ولګوي او هغه به چې کوم دی په کلي معاشره کې چې کوم دی رسوا کړي دومره رسوا شي چې د هغه خپل ژوند تېرول هلته ګران شي نو په پاک سړي باندې بهتان لګول د دې عمل نه مسلمان له دا پکار چې هغه ته ځان چې کوم دی هغه ته وساتي هغه ځان د داسې عملونو له لرې وساتي چې په هغه باندې بل مسلمان ته تکلیف او ضرر رسي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې ته د نیک عمل کولو توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين